هرات ولایت کې د انسجام میاشتې لپاره د چمتووالي په موخه غونډه وسوه. د هرات والي سید عبدالوحید قطالي وایي د انسجام میاشتې کې هغه طرحې عملي کیږي چې د هرات ولایت د علمي او مخورو کسانو لخوا وړاندیز او طرحه ورته جوړه سي. نور حال زما د همکار په راپور کې واورئ. هرات ولایت کې د انسجام میاشتې لپاره چې د هرات ولایت د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په موخه په لار اچول کېږي د چمتووالي په موخه غونډه وسوه. دا غونډه چې د هرات ولایت د یو شمېر علمي کدرونو په شتون کې جوړه سوه. د هرات والي موخه تر کرونا ویروس وبا وروسته د هرات ولایت د اقتصادي حالت ښه کېدل او عادي حالت ته راګرځېدل بولي. اولا ماه انسجام شروع نشد. این مجلس آمادگی بود، داریم گفتگو میکنیم. با حضور جناب رئیس جمهور در BTC شروع میشه. او مراسم افتتاحیه. پیش ما در مورد ما انسجام میخوایم بگم که شما میتونین ریکارد بکنین با این کمراه و بعد که عملی نشد هر لحظه بازنشر بکنین که من به شما میگم 100% آنچه که روی میز نخبگان هرات تدوین میشه مورد پذیرش دولت جمهوری اسلامی افغانستان و شخص جناب رئیس جمهور قرار میگیره. یعنی اعتماد وجود داره. یو شمېر د چارو شنونکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای دوی به هڅه وکړي چې هغه پروژې چې په کمه موده کې د عملي کېدو امکان وي ولسمشر ته وړاندیز کړي ترڅو ګټه یې هم خلکو او هم حکومت ته ورسیږي. پروژه‌های جدیدی را که برای انسجام هرات مطرح شده این به این مفهوم است که یک تعداد پروژه‌های نیمکاره که بسیار به هدایات رئیس جمهور میشه و برنامه حل شود در صورت که ما هم در هرات موانعی که پیش روی از پروژه وجود داره او را برملا بسازیم و او طرح بدیم که پروژه عملی شود. دقیقاً اگه پروژه تطبیق شه پروژه چون بسیار زیربنایی نیست ولی بازم تاثیرات مثبت اقتصادی و خود بالای جامعه هرات میگذاره. په همدې حال کې د پوهنتون استادان او د ولایتي شورا غړي چې د حکومت دا شان برنامو څخه خوښ بریښي وایي د کرونا ویروس له کبله تر ډیره منځنۍ اقتصاد لرونکي کسان ځپل سوي او باید د هغوی سره مرسته وشي. مردم هرات از حکومت مرکزی عدالت میخوان. ما وقتی که در حق مردم هرات از لحاظ توزیع منابع مادی و توزیع منابع معنوی و حضور مردم هرات در تشکیلات نظام عدالت در حق از اینا اجرا بشه مردم هرات به چنین برنامه‌های اینا باور پیدا میکنن. بحران کرونا افغانستان را مثل دیگه کشورها حتما متضرر میسازه ولی ضرر کرونا را اگر بررسی کنیم که کدام طیف اقتصادی 20% میزنه اقتصاد متوسط جامعه متاسفانه ضربی بیشتر وارد میکنه. د بل خوا د صنایعو او قانونو او همداشان د سوداګرۍ خونو مسولین هم داسې کړنې د خلکو او حکومت په ګټه بولي او وايي که دا کار څو کاله تر مخه سوی وای اوس به هیڅ چا په هیواد کې اقتصادي او ټولنیز ستونزې نه درلوشتی. اگر حکومت طرحها و نظریات و پیشنهادات سکتور خصوصی 10 سال قبل عملی می ساخت 5 سال قبل 2 سال قبل عملی می ساخت امروز ما وضعیت ناسامانی که در ولایت هرات هست و سایر ولایات نمی داشتیم. که حکومت باید برای رشد اشتغال زایی و صادرات افغانستان داشته باشه که وظیفه او کار آتش‌های تجارتی در خارج از افغانستان به پیش میبره که متاسفانه آتش‌های تجارتی در این قسمت از نقطه ضعف بود نتونستن بازاریابی یا مارکتینگ بهتر در بخش صادرات افغانستان داشته باشه. د مدني ټولنو غړي بیا وایي ډېری هرات میشته وګړي د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي او باید حکومت دا شان برنامه لا ډیره عملی کړي. ما جدی‌ترین مشکلات متاسفانه در قسمت مسائل اقتصادی داریم. شما می‌بینیم ارزهای اقتصادی در حقیقت با مشکلات بسیار جدی مواجه است. کارآفرینی کم شده، به نوع شوق سرمایه‌گذاری در ولایت هرات کم شده. خوبه که همچنین برنامه‌های تحلیلی صورت بگیره و جمع بسیار متخصص امروز در اینجا نشسته هستند. اینا در چوکات کمیته‌ها بیاین فعالیت‌های خود شروع کنن، بعد پیشنهادات مدون خود به دولت ارائه کنن تا دولت در پرتو از این داشته بتونه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خوبی روی دست بگیره. من فکر می‌کنم یک گام بسیار مثبت و خوب میتونه باشه. د انسجام یا همغږۍ میاشت چې به څه موده وروسته د ولسمشر لخوا په هرات ولایت کې پیل سي په ترڅ کې به زرګونه کسانو ته د موقت او دایمي دندو زمینه برابر سي او همداشان به یو شمېر رغنیزې پروژې په ترڅ کې عملي سي.